په تیرو 21 میاشتو کې د افغان ښځو او نجونو په اړه 50 فرمانونه صادر شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل یو تازه راپور کې پر هغه څه چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې پراخ تبعیض ګڼي نیوکې کړي دي. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په دې راپور کې لیکلي له 21 میاشتو راهیسې اسلامي امارت د افغان نجونو او ښځو په تړاو څه باندې 50 فرمانونه صادر کړي. د زده کړو مسله، ځان وژنې، ژور خفګان، اجباري ودونه، د ماشومانو پلورل او نور مسایل د دې راپور نورې برخې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د راپور ورکوونکي د راپور په یوه برخه کې راغلي چې دغه حکومتونه په ټولنه کې د مشارکت بنسټیزو خدمتونو ته د لاسرسي او د عوایدو د ترلاسه کولو په برخو کې د ښځو او نجونو وړتیاوې د پام وړ محدودوي. په راپور کې راغلي چې د اسلامي امارت له زندانونو یو شمېر اعتراض کوونکي نجونې په دې شرط خوشي شوي چې بیا به د اعتراضونو لپاره واټونو ته نه راوځي. د ښاغلي بنټ په وینا په دې فرمانونو سره افغان نجونې او ښځې له زده کړو، کار او همداراز په ټولنیزو او سیاسي چارو کې له ګډونه محرومې شوي دي. د پوهنتون استاد سید جواد سجادي وایي د ټولنې د ستونزو د حل او سولې او پرمختګ او ثبات ته د رسیدو لپاره باید د ښځو حقونو هر څه ژر درناوی وشي. د ښځو حقونو فعال علمتاب رسولي وایي موږ ښځینه ډاکټرانو، انجینرانو او حقوق پوهانو ته اړتیا لرو او په دې ټولنه کې هر وګړي ته اړتیا ده. د اسلامي امارت ویاند د دې راپور په غبرګون کې د هغه منځپانګه بې بنسټه او د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو لرې ګڼي. ذبیح الله مجاهد وایي ښځې په اسلامي امارت کې له ښه حیثیته برخمنې دي او هڅه کیږي چې په هغو برخو کې چې ورته اړتیا ده په کار وګمارل شي. ښاغلي مجاهد ویلي دغه راپور سم نه دی ځکه واقعیتونو ته پکې کتنه نه ده شوې، یوازې پروپاګند ته هڅه کړې. ځینې موارد د افغانستان چاپیریال، کلتوري، دیني او اسلامي ارزښتونو له کتنې پرته یاد کړي دي. دوی فکر کړی چې افغانستان هم د لویدیځو هیوادونو په څیر دی. د ښځو د حقونو په اړه داسې ویلي چې څه ډول په لویدیځ کې غواړي، خو په افغانستان کې داسې نه ده. په دې راپور کې په بیلابیلو برخو کې له 78 تنو سره چې 80 ښځې او 12 نارینه دي خبرې شوي. دغه راز په دغه راپور کې د 2112 هغو ښځو له نظرونو ګټه اخیستل شوې چې د 2023 کال په مارچ میاشت کې په یوې شوې سروې کې پوښتل شوي دي. ټاکل شوې ده ریچارډ بنټ دغه راپور د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړي.